سلامونه کتونکو، زه یوسف زی د RFI ډیجیټل ټي وي په شیشه د پروګرام پښتو ټایم سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. کتونکو، په 21 دسمبر د پاکستان په سیمه جنوبي وزیرستان کې د TTP د ترهګرو له اړخه په پاکستانی فورسز حمله وشوه چې پکې 14 ځوانان شهیدان کړای شول. پاکستان دغه تور د افغانستان په حکومت ولګو او ویل چې دغه د TTP کمانډران په افغانستان کې د ننه د داسې بریدونو تیاری کوي او په پاکستان کې حملې کوي چې په مقابله کې په افغانستان یو برید سټرایک وکړو چې پکې ګڼ شمېر خلک ووژل شول. افغانستان د دې پر ضد سخت احتجاج وکړو او د غم او درد څرګندونه وکړه. دغه ټول حالات مخ په وړاندې روان دي. جګړې ورو سیوا کېږي، کله کله په پولو حملې کېږي. د دې هر څه وجوهات څه دي؟ آیا د مسلو حل د پاکستان او افغانستان سره صرف جنگ او جګړې کول دي که د مسلو نور څه حل هم شته؟ په دې به خبرې اترې کوو. په پروګرام کې زموږ سره میلمه دی سید سمیع الله هاشمي صاحب. سید سمیع الله په پاک افغان امورو مهارت لري. د دې سره به نن داسې سوالونو د دې نه علاوه نورو سختو سوالونو په باره کې خبرې اترې کوو. تاسو ته هرکلی وایو سمیع صاحب. ډیره مننه ظهیر صاحب ستاسو د دې موقع او ډیره مننه کوم ستاسو د دې تعارف. الله مو خوشحاله ساته. سمیع صاحب، د کوم کلیشز چې وشو د پاکستان او افغانستان ترمنځ برید وشو په جنوبي وزیرستان کې، پاکستان حمله وکړه، سټرایک وکړو په افغانستان په یو سیمه کې او دعوا یې وکړه چې په دې کې د افغان کمانډران چې دي هغه ووژل شول. آیا دغه کلیش د مسلې د حل لپاره ضروري و که د دې څه بله لاره هم راوتی شو؟ ظهیر صاحب، له بده مرغه د پاکستان او د افغانستان په منځ کې چې کوم اوس موجوده ټینشن دی د داسې یو اړخ واخیستی څنګه چې د پاکستان او د انډیا په منځ کې به پخوا داسې بدې راتلې او دواړو طرفونو ته به دواړه ولسونه او دواړه هیوادونه به د یو بل په مخالفت کې یو ایکسټریم پوزیشن ته رسېدلی وو. د پاکستان یو څو مهمي او یو څو پر عقل او پر دلیل باندې بنیاد لرونکي ډیمانډز دي د افغانستان سره، او دغسې د افغانستان هم یو څو ډیمانډز دي او دا دواړه درست دي. خو له بده مرغه د دوی په منځ کې د کمیونیکیشن فیلیر، د خبرو اترو فیلیر، او چې کوم د دواړو هیوادونو داسې مشران دي چې د هغو خبره منلی کېږي یا په هغه هیوادونو کې د هغو حیثیت لري، د دوی په منځ کې د خبرو اترو کمی ده. مثلا د پاکستان دغه غوښتنه چې هلته کوم تحریک طالبان پاکستان دی هغه پر د هغه بیس څخه پر پاکستان باندې حمله کوي، د افغان طالبانو دا ذمہداري ده چې هلته د تحریک طالبان پاکستان یا کوم ته چې اوس پاکستان نوی نوم ورکوي خوارج، د هغه ځای کې بیسز دی ختم کړای سي یا دی هغه پاکستان ته حواله کړای سي. دا بالکل یو مناسبه خبره ده، ځکه زما کور دی، زما د کور سره ته زما پړوسی یې، ستا په کور کې یو سړی پانه اخیستی ده او هغه سړی راځي ستا د کور څخه پر ما حمله کوي، نو زه مجبوراً دا وایم چې ته په کور کې دې سړي ته پناه مه ورکوه. د افغان طالبانو په دې حواله سره یو څو مجبوریانې دي او د هغه مجبوریانو د وجې شاید هغو د تحریک طالبان پاکستان خلاف داسې اکشن نسی اخیستی څنګه چې د پاکستان غوښتنه ده. او له بده مرغه د دوی په منځ کې بیا داسې ناسته هم نسته چې دوی دا مسله خپلې مجبوریانې او یو درېیمه لار راوباسي، خپلې مجبوریانې ډسکس کړي. نو دا ټینشنز دې ځای ته راورسېدو چې مطلب د هغه ځای نه هم حمله وسوه او بیا د دې طرف څخه هم یو ایر سټرایک وسو او په هغې کې ډېر خلک ووژل سو. سمیع صاحب، څنګه چې تاسو په خبرو کې ویلي چې د افغانستان د طالبانو هم مجبورۍ دي، په دې پاکستان هم خبر دی چې TTP صرف یو تنظیم نه دی بلکې TTP هغه خلک دی چې کوم د افغان طالبانو سره اوږه په اوږه د امریکې خلاف جنګېدل دي. TTP دعوه کوي چې د امریکې خلاف په جنگ ګټلو کې زموږ مهم کردار دی او دغه کریډټ اخلي. افغان طالبان هم دغه کریډټ ورکوي. آیا هغه خلک چې په 15 کاله د طالبانو سره اوږه په اوږه جنګېدلي، د هغوی مرسته کړل، د هغو خلاف کاروایي کول،
یا پاکستان ته داسې ورکول د پاکستان د غوښتنه تاسو مناسب ګڼئ؟ د پاکستان غوښتنه د خپل ملک او د هغه د ولس د حفاظت لپاره انتهایی مهمه ده. اوس که دا خلک دا خبره کوي، یعنی تحریک طالبان پاکستان یا کم ته چې پاکستان د خوارج نوم ورکوي، چې موږ د امریکې خلاف د افغان طالبانو وشه په وشه ولاړو، موږ جنگ کړی دی، دا خبره درسته ده. خو دا جنگ د څه دپاره و؟ دا جنگ آیا د دې دپاره و چې یو داسې افغانستان حاصل کړی سي چې هلته د اسلامي حکومت نفاذ وسی، د افغانان چې کوم ولس دی هغه افغان ولس د امریکې د ظلم او جبر څخه خلاص کړی سي؟ که د هغې مقصد دا و نو هغه مقصد خو حاصل سو. که د هغې مقصد دا نه و بلکې د هغې مقصد افغانستان یو بیس جوړولو او چې کوم پړوسی هیوادونه دي پر هغو باندې د هغې د دې بیس څخه حمله کولو، نو دا غوښتنه یا دا د هغو سوچ بیا غلط دی. ځکه نن دوی پر پاکستان باندې حمله کوي، داسې خو ممکنه نه ده. خو هسې که دا موږ مطلب ومنو چې د پاکستان پر څه علاقو دوی قبضه هم وکړه، دوی فاټا په قبضه کې واخیسته، نو آیا افغانستان به د دوی د وجې د پاکستان سره جنگ کوي؟ بیا که سبا دا خلک واپس ایران ته تلو نو آیا افغانستان به د ایران سره هم جنگ کوي؟ او بیا که دا خلک واپس چاینا ته تلو نو بیا به افغانستان د دوی لپاره د چاینا سره هم جنگ کوي. د افغانستان د نوي حکومت بعد دوی په دوحه کې دا معاهده وکړه چې موږ به خپل هیواد، خپل مځکه د یو ملک خلاف هم نه استعمالو، نه به بل چاته پرېږدو چې دوی استعمال کړي. شمیر صاحب، تاسو خبره کوئ چې هغو دغه واده کړې وه، نو په ظاهره خو هغو چې کومه خبره کوي چې په پاکستان کې دننه کم ترهګر دي، بریدونه کوي، د هغې خو موږ نه یو ذمه دار، د هغې خو تاسو خپله ذمه دار یې چې د هغو خلاف کاروایي وکړئ. افغانستان په دې وخت کې یو نوزایده حکومت دی، یو کمزوری حکومت دی. پاکستان یو ذمه دار ملک دی، یو مضبوط حکومت لري. پاکستان ذمہ داری آیا دا نه ده چې د خپلو ترهګرو خلاف په خپله هم د اندروني کاروایي وکړي، پر ځای د دې چې په افغانستان برید وکړي او دا وینا وکړي چې د دې پلینینګونه هلته کېږي؟ دا خبره درسته ده، خو که موږ د پاکستان او د افغانستان بارډر وګورو، دا کرښه یا دا بارډر دومره غټ دی چې پر دې باندې مکمل 100% سیکیورټي ناممکنه ده. د انټیلیجنس د دنیا یا د جنگ وجدل د دنیا اصول دا دی چې په کوم ځای کې یو واقعه اوسي بیا دوی بټس را جمع کوي، واړه واړه حقایق را جمع کوي. دا حقایقو په بنیاد دوی دې ته رسیږي چې د دې حملې بنیاد چیرې و، د دې حملې بیس کم ځای دی، د کم ځای کې خلک ټرین سوي دي، بیا د کم ځای څخه راغلي دي، بیا هغو ته اسلحه چا ورکړې ده، بیا دوی پر کومه لار رالو او څنګه دا اټیک وکړي. پاکستان چې کله دغه انټیلیجنس معلومات جمع کی نو د هغې بیس بیا افغانستان راوځي، هغه پکتیکا راوځي، هغه نوري صوبې او نوري حصې راوځي. اوس په دنیا کې داسې اصول دی چې کله هم د انټیلیجنس معلومات د ملک سره شریک کړی سي، دغه شریکولو بعد یا هغه ملک د هغه بیس خلاف په خپله کاروایي وکړي، یا دا بل ملک بیا مجبوره وي دوی بیا پر هغو باندې برید کوي. نو پاکستان اگرچه موږ دا وایو چې لږ د عجلته سه کار واخیستی، صادق خان او پاکستانی مندوبین هلته ورغلي وو، هغو خپل احتجاج ریکارډ کړي، هغو ته څه دستاویزات ورکړو چې ستاسې د دې د علاقو څه دا کمانډان پر موږ باندې دا اټیک کړی دی. خو پاکستان لږ د عجلته سه کار واخیستی او فوراً اټیک هم وکړي. خو دویم طرف ته که موږ وګورو، افغانستان هم دا خبره ډېر زیات په سنجیدګۍ سره نه اخلي او د اولې ورځې څخه هغو دا دعوه نه تسلیموي چې تحریک طالبان پاکستان دا په افغانستان کې بیس لري، یا هلته دا خلک ټرین کېږي، یا د هغه ځای څخه دې خلکو ته اسلحه فراهم کېږي او دا خلک راځي. وجه څه ده هغو دا خبره سنجیده ولې نه اخلي؟ د هغو یو غلط فهمي ده. هغه غلط فهمي دا ده چې چونکه پاکستان په داعش داغو دپاره داعش یو غټه مسله ده، داغو خیال دا دی چې د داعش یو څو خلک داسې دي چې داغو تعلق د پاکستان سره و پخوا،
لہٰذا شاید پاکستان داعش زموږ خلاف استعمالی. حالانکه د دې غلط فهمۍ څه عقلي دلیل یا څه ګراوند باندې دلیل نه ښکاره کیږي. ځکه که موږ وګورو داعش په افغانستان کې په 2015 کې مخې ته راغلی او اعلان یې وکړي. دا داعش چې کله زور واخیستی په 2015 کې نو دوی یو اعلان وکړي چې موږ ریاست خراسان جوړو. ریاست خراسان کې به ایران وي، په دې کې به پاکستان وي، په دې کې به افغانستان وي، په دې کې به سینټرل ایشین نور کنټریز وي. دا څنګه کېدای شي چې پاکستان داسې یو تنظیم ته وده ورکړي، داسې یو تنظیم ته بیس ورکړي چې د هغو د سبا ټارګټ پاکستان هم دی؟ تاسو خبره کوئ هغه چې په کم بنیاد دا خبره کوي، هغه وایي چې د داعش خلک د بلوچستان په طرف افغانستان ته راځي. نو آیا دا بیا د پاکستان ذمہ داری خو هم جوړیږي چې د دیو د لارې د داعش خلک افغانستان کې داخليږي؟ بالکل دا غوښتنه بالکل برحق ده او موږ دا ګڼو چې کوم دا هغو داسې غوښتنې دي چې د پاکستان د لارې د داعش یو سړی ځي افغانستان ته، دا یقینا د پاکستان ذمہ داری ده چې دوی خپل مځکه د افغانستان خلاف یو بیس جوړ نه کړي. او دغسې د افغانستان هم بیا دا ذمہ داری ده چې خپل مځکه د پاکستان چې کوم دشمن قوتونه دي یا دشمن خلک دي هغو ته د بیس په طور باندې مهیا نه کړي. د داعش په اړه سره یو خبره کول مزید غواړم. په داعش اصل کې یو سلفي ګروپ دی. په اول کې په 2015 کې د افغانستان مولا عبدالرؤف د دوی یو ځانګړی کمانډر د طالبانو، دا بیا سلفي سو، ګوانتانامو بې کې بند سو، بیا سلفي سو، بیا واپس را خلاص سو، بیا د کندوز اول گورنر جوړ کړی سو د داعش د طرفه، اور د طالبانو خلاف د شرک او د بدعت فتاوا ورکړي. اور کم طالبان چې د طالبانو سره خوشاله او د هایر چې کم کمانډرز دي داغو د فیصلو سره خوشاله نو، دغه طالبانو هم داعش جوائن کړي. داسې یو څه خلک د تحریک طالبان پاکستان د طرفه کم چې په پاکستان کې اوسېدو د خلکو هم داعش جوائن کړي، او د ازبکستان او د تاجکستان او د دې ملکونو خلک هم په داعش کې شامل سو. نو داعش نه خو پاکستان جوړ کړی دی، نه په پاکستان کې جوړ شوی دی، او نه د هغې مقاصد داسې دي چې هغه پاکستان ته فایده ورکړي. ها دا ضرور کېدای شي چې سیکیورټي لیپس سوي وي، یعنی داسې یو سړی د دې څخه تللی وي او هغه د داعش سړی وي، هغه د افغانستان خلاف استعمال شوی وي. په دې کې د افغانستان طالبان دا غوښتنه ضرور کوي شي چې دا سیکیورټي معلومات دی هغو ته پرووایډ کړی شي، که د هغو دلته یو بیس دی هغو د دا معلومات پاکستان ته ورکړي چې پاکستان د هغو خلاف کاروایی وکړي، ځکه د داعش بیسیکلی د پاکستان د وجود هم خلاف دی، یعنی دا یو مشترکه دشمن دی. سمی صاحب د ټي ټي پی خلک په پاکستان کې اوسېدل خلک دی، بلکې اکثر د دې خلک د پاکستانی ریاست په دیو بلا احسانات کړی دي. داسې څه چل دی دیو د پاکستان څخه غواړي یا پاکستان داسې کوم ځای کې غلطي کړې ده چې ټي ټي پی ټوپک په دیو پسې واپس راچوت کړی؟ ظهیر صاحب دا یو داسې موضوع ده چې په اردو کې وایي بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. دا د پاکستان بدقسمتی ده چې د پاکستان په مهمو پالیسیو کې د تیرو 2 کلونو څخه څه داسې تبدیلیانې راغلي دي چې پخوا کم شي ته موږ زهر وایي، اوس هغې ته قلاقند وایو، او کم شي ته چې موږ قلاقند وایي هغې ته زهر وایو. خو که په سټریټیجیک ګراوند باندې وګورو، نو په سټریټیجیک ګراوند باندې په هغه وخت کې تحریک طالبان پاکستان دا د پاکستان د بنیاد د پاره یا د پاکستان د هیواد د پاره یا د پاکستان د ولس د پاره نقصانده نه و. د هغو یو خواهش و چې موږ د یو امریکې خلاف چې هغه پر یو مسلمان ملک باندې حمله کړې ده، د هغو خلاف جهاد کول غواړو. پاکستان په دې کې مزاحم جوړ نه سو. پاکستان ول ټیک دی، مطلب تاسو دا جهاد کوئ بالکل فبها، دوی جهاد وکړي. اوس د دوی خیال دا دی، د دوی یو 25 نکات د پاکستان سره شیر کړي وو، په هغو کې یو څو نکتې داسې دي چې دوی وایي چې د فاټا کومه علاقه ده دا دې جدا کړی سي، دې ته د یو جدا حیثیت دوباره ورکړی سي،
او دا د پاکستان حصہ بالکل دنه دا یو جدا هیواد وي خو دا به هیواد داسي چې په دې کې به موږ خپل شریعت قائم کو او د خپل شریعت د قیام سره سره که پاکستان زموږ سره یو جوړ غواړي څنګه چې د آزاد کشمیر سره دی داسې جوړ به موږ پیدا کو. جمهوری نظام چې کوم په پاکستان کې دی دا نظام کفر دی. پاکستان کې چې کوم مذهبي خلک انکلوډینګ مولانا فضل الرحمن او دا نور خلک دا په جمهوریت کې ملوث دي دا ټول خلک یو قسم د ارتداد شکار دي یا گمراهین دي. اوس د داسې خلکو سره په دې بیانیه باندې یا په دې غوښتنو باندې مذاکرات ممکن نه دي. د پاکستان غوښته په دې حواله سره دا ده چې پاکستان یو ملک دی یو وطن دی یو هیواد دی دا یو قانون لري. که تحریک طالبان پاکستان یا د دې نور خلک هم دا غني چې دا خلک د دې ولس نمائندگان دي دوی د پاکستان ته راسي دوی د اسلحه وغورځي دوی د ریفرنډم وکړي دوی د ووټ واخلي دوی د ځان دا ثابت کړي چې موږ د دې ملک د دې ولس نمائندگان یو. ها بیا د کم ولس نماینده چې کومه غوښته وکړي چې هغه شرعي نظام راولي شرعي عدالتونه راولي دا بیا د هغو حق جوړیږي. خو که موږ وګورو چې څنګه طالبان ته په تیر حکومت کې یو لاره ورکړی سوه او هغه خلک رالو نو دلته د دې علاقو چې کوم اوسېدونکي وو هغو پښتون ولس یو پاسون تحریک راپورته کوي او هغه پاسون تحریک دا غوښتنه وکړه چې دا طالبان زموږ نمایندگان نه دي دوی ته دی واپس سیف بیک نه ورکول کېږي. تاسو خبره کوئ سمیع صاحب که دغه خبره مونږ افغانستان ته یوسو چې افغانستان کې هم د ټوپک په زور اسلامي نظام راغلی دی یعنی هغه هم چې کله راغلی دي نو هغه خو څه انتخابات نه دي کړي څه ووټ نه دي اخیستی پاکستان د دې مرسته کړې ده او باقاعده پاکستانی سربراهان هلته تلیم دي او دا خوشحالي هم مانځلې دي یعنی د دې سپورټ یې کړی دی چې دا یو ښه کار دی. نو دغه نظام په پاکستان کې راځي نو پاکستانی ریاست په دې ولې خفه دی موږ دغه ښه کار په کار دی چې بیا دلته هم راشي. دا یو ډیر مهم سوال دی. اصل کې د پاکستان او د افغانستان چې کوم سیاسی نظام دی یا د خلکو مزاج دی دې ته کتل ضروری دی او حالاتو ته کتل ضروری دی. په 1995 کې هلته د افغانستان چې کوم طالبانو د ملا عمر حکومت قائم و پر ټول افغانستان باندې د یو څو سیمو علاوه. په 2001 کې هغه جوړ حکومت چې کوم 6 کاله حکومت کړی وي هغه حکومت خراب کړی سو او یو بیرونی طاقت رالی امریکا د لیرې څخه بل بر اعظم څخه رااله او پر دوی حمله وکړه. اوس د پاکستان سره دوه چوایسو یا هغه خلک سپورټ کول کوم چې د افغانستان حقيقي نمائندگانو یعنی دغه حکومت جوړ حکومت امریکای خراب کړي هغه سپورټ کولو یا هغه کټپوتلیانی سپورټ کولو کوم چې د هغه بعد امریکای په خپل جوړ کړو اکه د هر چا په شکل کې. نو یقینا کله چې یو دشمن ملک پر بل ملک باندې حمله وکړي او بیا د هغه بعد په خپل خوښه باندې یو نوې ګورنمنت جوړ کړي دا د خلکو نماینده نه دی. او موږ ولیدله چې څنګه افغانستان سره امریکا په 2019 کې د وتلو اعلان وکړي او وتله موږ وکتل چې فوراً تمام خلک تسلیم کړو. ډاکټر غنی ولاړی خپل محل پریښوي امر الله صالح ولاړی خپل علاقې پریښوله او طالبانو تمام کنټرول سنبال کړي. یعنی موږ دا ویلی سو چې طالبان د هغه ځای حقیقي وارثانو کله چې یو بیرونی طاقت د دې څخه ولاړی واپس طالبانو ته هغه ګراوند واپس هموار سو دوی واپس خپل حکومت راوستي. په پاکستان کې د امریکای د حمله د مخه نه د طالبانو حکومتو نه طالبان په دومره غټه تعداد کې دي چې دوی په پاکستان کې پیلاو دي او نه د هغو سره داسې یو منشور سته نه د هغو سره داسې یو تجربه سته نه هغو داسې یو موډل پیش کړی دی پاکستان ته چې دا زموږ موډل دی. بلکې بده خبره ده خو که موږ وګورو د هغو یو څه موډل چې کوم موږ ته په نظر رالی په سوات کې هغه دا و چې یو څو سرپرې کړي لاشونه یو څو زړېدلې مجسمې خلک چې به راپورته سو هغو به یو سر ولیدی خلک به حلالیدل. دا موډل دا شریعت د سوات خلکو قبول نه کوي
دا موډل د خیبر پختونخوا خلکو په خپله قبول نه کوي، نو دا موډل به پاکستان په پوره ملک کې څنګه قبول کړي؟ جبکې افغانستان د دې په مقابله کې وګورو خلکو هغه قبول کړي، او طالبان نن د افغانستان د پرمختګ دپاره، د ترقۍ دپاره د نورو هیوادونو سره ډېرې زبردستې اړیکې لري، او تجارت کوي، د هغو سره سفارت کاری کوي، ډیپلوماسي کوي، د هغو سره مذاکرات کوي، او په یو ډېر اوپن مایند باندې د دنیا سره خپلې مسلې حل کوي. نو د پاکستان او د افغانستان په دې منځ کې موازنه کول بالکل ممکن نه ده. سمی صاحب، د افغانستان او د پاکستان مسلې د پاکستان د ازادۍ سره شروع شوي دي او را روانې دي. په دې مسلو کې څه بنیادی مسایل دي چې هغه بارها په ریپیټ کیږي، بیا ویل کیږي. لکه هغه ورځې د افغانستان یو وزیر ووی چې دا د پاکستان او د افغانستان په منځ کې چې کوم کرښه ده دا فرضي کرښه ده، ډیورینډ لاین طرف ته اشاره ده چې دا فرضي کرښه ده، او دغه د ډیورینډ لاین دا مسله پکې هم بار بار راځي. نو دا ډیورینډ لاین څه قانوني حیثیت لري، او دا ډیورینډ لاین به وړاندې پر روان وخت کې افغانستان چې کله په خپلو خپو ودرېږي یا دی به بیا دا مطالبه کوي، دا څه حیثیت لري؟ تاسو څه نظر لرئ د ډیورینډ لاین څه مسله ده؟ ظهیر صاحب، دا یو بعضې نارې داسې په هر قوم کې چې هغه د نارې وهونکي ته هم معلوموي چې دا کله سر ته نسي رسېدی. خو دا یو داسې نارې وي چې په دې باندې د قوم یو ځای کېدل، او په دې باندې یو داسې فورس پورته کېدل چې سبا کېدی سي دوی په وطن ننګ وکړي په دې ناره باندې. دا نارې په هر ملک کې موجود دي او خلک یې وهي. مثلا که په پاکستان کې وګورې، دا خلک وایي چې د انډیا یو څو جوناګړ سو اور حیدرآباد دکن سو یا مشرقي بنگال سو یا دا نور چې کوم ځایونه چې کوم ریډ کلپ په ایوارډ کې زیاتې وکړه، دا به موږ واپس اخلو. حالانکه پاکستان ته دا معلومه ده چې دا موږ کله واپس نسو اخیستی. چې کله بنگلادیش د دې څخه جدا سو، پاکستان دا غوښتنه کوله چې دا بنگلادیش به موږ واپس بیا حاصلو، حالانکه موږ ته معلومه وه چې دا بنگلادیش واپس نه راځي. د ډیورینډ لاین مسله هم د سیم ده. پاکستان چې کله ازادېدی، په دې وخت کې د پاکستان چې کوم بارډرز جوړ سو، انټرنیشنل بارډرز، په هغې کې دا ډیورینډ لاین هم و. د افغانستان دا دعوه چې موږ د انګریزانو سره یو معاهده کړې وه، د هغې تحت موږ داسې کړي وو. نو د پاکستان خو ناره دا ده چې نه موږ انګریز مانی، نه مو د انګریز حکمرانی منله، ځکه خو موږ د انګریز خلاف او د هغه د حکمرانی خلاف جدوجهد وکړي. موږ انګریز د دې څخه بېدخله کړي. نو د هغه کړي معاهدې خو موږ بالکل نه منو، که اگر چې هغه معاهده کړې هم وي. اوس دا بارډر ایز ا بارډر د افغانستان هم ګڼي. که ته وګورې، افغانستان هم افغانۍ به طور کرنسي د دې بارډر اخوا ته چلوي. د دې بارډر دی خوا چې کومه کرنسي ده، افغانستان دا نه مني. افغانستان خپل تمام قوانین د دې بارډر اخوا ته اپلای کوي، او د هغې دی خوا د پاکستان قوانین اپلای کیږي. د دې ځي خلک خپل ځان ته شناختي کارت جوړوي، دغه ځي خلک خپل ځان ته د افغانستان آیډنټیټي کارت جوړوي. نو بیا څه وجه ده چې دا یو داسې بارډر دی چې دوه قومونه یې جدا کړي دي، د هغو آیډنټیټي جدا ده، د هغو شناخت جدا دی، د هغو پیسه جدا ده، د هغو فورن پالیسی او انټرنل پالیسی جدا ده، هر څه جدا دي. بیا دا ولې بارډر نه دی؟ خو دا یو داسې ناره ده چې بس صرف د ځان د خوشحالولو دپاره یا د هغه عوام خوشحالولو دپاره کوم چې د جذباتو په حد کې د چا مرسته کوي. یعنې ستاسو په خیال پر روان کې د دې ستونزه مخې ته نشي راتلی؟ هېڅ گنجایش موجود نه دی. د پاکستان افغانستان ترمنځ چې کومه ستونزه روانه ده، څنګه چې تاسو خبره وکړه چې څه مسلې د دې اړخ هم دي، څه کمزورۍ د دې اړخ هم دي، څه د هغه اړخ هم دي، دا دواړه ریاستونه دي او دوی په دې پوهیږي چې که دغه مسلې وړاندې روانې دا ملکونه ترقي نشي کولی. څه وجه ده چې دوی د سنجیدګۍ مظاهره نه کوي؟ آیا په دې کې څه دریم طاقت خو ملوث یا ککړ نه دی چې د دې نه خپله فایده پورته کوي او دغه دواړه هیوادونه په آپس کې ورولي؟ دا خبره یقینا د ظهیر صاحب چې کله هم د یو ملک دشمن دا نه غواړي
چې هغه ملک په سکون سي، سټیبل سي، ځکه چې د سکون سره ملکونه ترقی کوي. د سکون سره ملکونه د ترقی پر لاره باندې داسې یو سفر کوي چې هغه په هغه ریجن کې، په هغه خطه کې یو پاور جوړ سي. د پاکستان دشمنان یقینا کله هم دا نه غواړي چې د افغانستان سره د پاکستان اړیکې مضبوطی وي، سټیبل وي او په افغانستان کې همیشه امن وي. او یو څو داسې نااندیشه خلک دا خبره کوي چې پاکستان همیشه دا غوښتنه لري چې په افغانستان کې همیشه بې امني وي. داسې کم یو عقلمند سړی به وي چې هغه وایي چې زما د پړوسي په کور کې دی ور بل وي او زه به په امن سره یم. که موږ وګورو افغانستان یو لینډ لاک کنټري ده، داسې ملک دی چې د هغې شاوخوا مځکه ده، اوبه نسته. د افغانستان څخه اخواته د سنټرل ایشیا چې څومره ملکونه دي، قزاقستان، ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان، کرغیزستان، بیا روسیه، دا ټول ملکونه پاکستان خپل لاره جوړوي سي. پاکستان د تجارت د پاره د دوی د پاره یو بهترین ټریډ روټ دی. پاکستان یقینا دا غواړي چې دا ټریډ په دې لاره باندې راسي. هغه ملکونه د ګیس سره مالامال دي. پاکستان د انرژي کرایسس شکار دی. پاکستان یقینا دا غواړي چې د هغه ځای د ګیس پایپ لاینونه راسي او د پاکستان د انرژي ضرورت پوره سي. پاکستان پر اته لارو باندې د افغانستان سره خپل ټریډ کوي او افغانستان د پاکستان غټ امپورټر دی. یعنی پاکستان کله دا غواړي چې زما یو داسې منډی چې په هغه ځای کې زما سامان خرڅېږي، په هغې کې د بې امني وي. او د ټولو غټه خبره اخواته او دې خواته دواړو طرفو ته مسلمانان وسیږي. دا کله کېدای سي چې یو مسلمان دا وغواړي چې زما دا بل مسلمان ورور دی هم داسې په مسایلو سره مخامخ وي یا د مسایلو شکار وي چې د هغې افیکټ د زه هم سم. زه صرف یو دوه فګره ستاسو په مخ کې پیش کوم. په دې تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې چې کم جنگ سوی دی، د اقوام متحده د راپورټ مطابق الته 1,15,000 افغانیان وژل سوي دي. خو په دې جنگ کې په پاکستان کې 83,000 خلک هم شهیدان سوي او وژل سوي دي. یعنی که په افغانستان کې 1,00,000 خلک مړه دي، نو د هغې قریب په پاکستان کې هم مړه دي. که پاکستان ته $10 ارب یو څه امداد راغلی دی د دهشتګردۍ خلاف، پاکستان $123 بلین $123 ارب په دې جنگ کې د خسارې شکار دی. او د ټولو څه غټه خبره ده چې د پاکستان پیسه ډی ویلیو سوه، د هغې حیثیت ختم سو. پاکستان یو داسې ملک جوړ سو د دې جنگ د وجې چې خلک اوس په پاکستان کې خپل سرمایه‌کاري، خپل انویسټمنټ نه کول غواړي. د پاکستان څخه خپل غټي کمپنۍ یعنی بنگلاديش ته نور ملکونو ته ولاړې. نو پاکستان به دا ولې غواړي چې په افغانستان کې داسې بې امني وي چې هغه د پاکستان معیشت هم خراب کړي، د پاکستان تجارت هم خراب کړي، د پاکستان امن او د هغې ولس ته هم نقصان ورسوي. دغه دریم قوت څوک کیدای شي چې دغه دواړه ملکونه په آپس کې روغ نه پرېږدي او هغو ته پکې څه ګټه کیدای شي؟ ډېر ملکونه دي. که موږ انډیا ته وګورو، انډیا د اولې ورځې څخه د پاکستان دشمن پاته سوی دی. د کرزي په وخت کې، د غني په وخت کې، ډاکټر غني په وخت کې انډیا ډېر کوششونه وکړو چې د افغانستان سره خپل اړیکې مضبوطه کړي او هلته خپل بیس کیمپونه جوړ کړو. د طالبانو پر راتلو سره د هغو تمام انویسټمنټ زیرو سو. عقل هم دا نه غواړي چې پاکستان دې دلته سټیبل وي یا هلته د افغانستان داسې سټیبل وي چې د هغې په وجه باندې پاکستان فایده واخلي. یعنی یو د سنټرل ایشیا د ټریډ روټ دپاره یو لاره جوړه سي. دا نه غواړي. امریکې هم لاس کیدای شي په دې کې؟ یقینا امریکې په دې سوچ سره پر افغانستان باندې حمله کړې وه چې دلته یو داسې بې امني وي چې په هغې کې د امریکې یو څو لشکرګاوې، د امریکې یو څو بیسز فور ایور موجود وي چې د دې څخه دی د چین کنټرول کی، د دې څخه دی رشیا باندې، روسیه باندې نظر وساتي، پر پاکستان نظر وساتي. هغه خواب هم ناکامه سو. نو دا هم ممکنه ده چې د امریکې په دې کې لاس وي. موږ سره وخت کم دی، سمیع صاحب خبرې راغونډو. اخري سوال ستاسو نه کوو چې د دغه ټولو ستونزو نه دواړه هیوادونه خبر دي چې د دې نتایج څه دي. نو آیا داسې څه کول پکار دی چې دغه جنگونه ختم شي، دغه شخړه، دغه تاوتریخوالی ختم شي او دواړه ملکونه په امن شي؟ دوه درې داسې یو کوششونه دي چې دواړه ملکونه وکړي، نو شاید دغه شخړې ختمې سي.
اول دا چې پاکستان چې کوم واکداران دي دوی له اوس پکار ده چې دوی افغانستان یو جدا او خود مختار مملکت وګڼي. د پاکستان د خلکو یا د واکدارانو دا غلط فهمی ده چې دا طالبان چونکې موږ د روسیه خلاف موږ د امریکې خلاف سپورټ کړی دي لہذا اوس به طور ریاست دوی نه ټریټ کوي بلکې دوی په هغه د ګروپ په شکل کې ټریټ کوي څنګه چې پخوا هغه د جنگ په حالت کې اوس هغه د جنگ د حالت سره وتلی دي. هغه یو خود مختار ملک دی. موږ له پکار ده چې په عزت سره دا افغانستان واکدارانو ته خپل غوښتنې کښېږدو او د هغو سره په دلیل باندې خبره وکړو. دغسې د افغانستان دا غلط فهمي چې موږ روسیه خرابه کړه موږ امریکا تباه کړه موږ پاکستان هم تباه کوی سو او دلته هم خپل نظام راوستی سو دا یو خواب و خیال دی. امریکا که تباه سوه په هغې کې د پاکستان هم یو څه حصه وه روس که تباه سو په هغه جنګ کې د پاکستان هم یو څه حصه وه. نو پاکستان او افغانستان داسې نه دی چې څنګه امریکا د دې څخه 14,000 کیلومتره لرې وه یا روسیه د دې څخه لرې وه. نو په پاکستان او افغانستان کې خدای ناخواسته که جنګ وسو نو هغه موږ چې میډ ورته وایو میوچولی ایشورډ ډسټرکشن به راځي او هغه د دواړو ملکونو په مفاد کې نه دی. دویمه خبره دوی له پکار ده چې کوم د واکداران دي دا پر ټیبل باندې کښیني یو بل ته د ګراوند ریالټیز رښتیا ووایي او د دې رښتیا پر بنیاد باندې خپله چې کوم تعلقات دي دا دوباره سره نو درست کی. او درېیمه خبره زموږ او د افغانستان په منځ کې چې کوم د پښتونوالي کوم د مسلمانیت یو ماحول دی یو رشته ده هغه رشته باید چې موږ همیشه یاد ولرو او دا ولس هم یاد ولري. موږ ګورو چې کله هم د افغانستان او د پاکستان په منځ کې داسې یو څه ټینشنز راسي د دواړو طرفو ولس د یو بل خلاف انتهایی ایکسټریم ته ولاړ سي یو بل دشمنان ګڼي. موږ به دا ګڼو چې موږ دواړه مسلمانان یو موږ دواړو طرفو ته یو داسې قوم استوګنه کوي چې هغه یوه ژبه وایي د هغو یو کلچر دی. نو د دوی په منځ کې دشمني دا د یو چا په حق کې هم نه ده او دا اسلامي تعلیمات هم موږ ته دا وایي چې کله هم وین طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهم ته د دوی په منځ کې بیا صلح کوئ کله چې هم یو دوه ډلې داسې په جګړه سي نو دې صلح ته سوچ کول دي او داسې یو میوچوال پروګرس طرف ته سوچ کول دي چې په هغې کې د دواړو ملکونو د ولس فایده وي او د مسلمانانو فایده وي. ډېره مننه سمیع صاحب د وخت راکولو. کتونکو دا پروګرام هم په دغه ځای پای ته رسي هم د دغه شانې معلوماتي پروګرامونو سره به ستاسې په خدمت کې بیا حاضرېږو. تر هغې اجازه غواړو. د الله په امان.